سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست نن د چینل جوړولو په هکله باندې خبرې کوو چې څرنګه موږ کولی سو د یوټیوب چینل او د یوټیوب اکاونټ ځانته جوړ کړو په دغه درس کې تاسو ته یو څو مهمې خبرې کوم ځکه چې بعضې زموږ افغان ځوانان چې کوم چینلونه جوړ کړي دي دوی په جهالي نومونو یعنې په خپل د یوټیوب په اکاونټ په نامه باندې خپل ټوله د ایمیل معلومات یې هم په هغه ډول باندې ورکړي دي خو کله چې یو امنیتي ستونزه د ده اکاونټ ته پیښیږي نو ګوګل د دوی څخه د پاسپورټ غوښتنه کوي نو زیاتره کسان په همدې کې پاته راځي ځکه چې د دوی هغه کوم معلومات چې دي د دوی د اصلي نامه سره د اصلي معلوماتو سره هیڅ برخورد نه کوي نو ځکه دوی خپل یوټیوبونه هم د لاسه ورکوي نن په دغه موضوع باندې دقیقه خبرې کوو د اکاونټ په جوړولو کې کوم موارد باید موږ په نظر کې ونیسو درس ته تر اضافي خبرې تیرې شو چې کله هم تاسو خپل د انټرنیټ براوزر ته ولاړ شئ نو د کمپیوټر براوزر دی تاسو د اپلیکیشن په هکله بیا وروسته خبرې وکړم دا د براوزر چې کله دلته براوزر ته ولاړئ په دې کوینچ کې تاسو کوینئ په همدغه برخه کې د ساین ان بټن شته پر دغه ساین ان باندې کلیک کوئ دا چې مو کله هم کلیک کړه نو تاسو مستقیمه اکاونټ ته ځئ چې کله مو د ساین ان بټن باندې کلیک کړو نو تاسو ته دا صفحه راځي که تاسو ایمیل درلودله خو په همدې ځای کې تاسو ته د ایمیل ځای شته پر هغه ایمیل باندې کلیک کوئ او تاسو مستقیمه وړي اکاونټ ته وړئ او که تاسو ایمیل نه لرئ نو بیا راځئ یوز انادر اکاونټ ته راځئ او وروسته ځان ته یو نوی ایمیل جوړوئ دا چې ایمیل سره کوم جوړیږي دا مې مخکې جوړ کړی دی خو ژر تر ژره تاسو ته بیانوم چې کله ساین ان وذ هدر اکاونټ مو کلیک کړو نو دلته یو بل صفحه راځي دلته لاندې لیکلي په همدې برخه کې تاسو ته درته وښیم په دې برخه کې لیکل شوي دي کریټ اکاونټ په کریټ اکاونټ باندې چې کله مو هم کلیک کړه فور مای سیلف نوشته کړئ دلته که مای چایلډ نوشته کړئ په دې کې بیا لیمیټونه شته تاسو په فعالیتونه نسئ کولی لکه د یوټیوب ویډیوګانې نسئ اپلوډولی ډېر محدوده کارونه د چایلډ په اکاونټ کې جوړیږي نو تاسو کولی شئ چې فقط په دې کې دا څه جوړ کړئ مای سیلف ونیسئ د بزنس برخه هم ونیسئ ځکه چې دا د پیسو برخه ده او دا تاسو ته په وړیا ډول باندې نه درکوي په بل قدم کې تاسو په دغه ځای ډېر مهم ځای دی دلته خپل اصلي معلومات ولیکئ خپل اصلي نوم ولیکئ د مثال په ډول باندې ما خو دلته احمد لیکلی تخلص میم جان لیکلی زما خپل اکاونټ دپاره ما لیکلی دی حکمت الله لاندې نوشته کړی دی کلیوال که څه زما د چینل نوم فرق کوي پخوا یوټیوب دا اجازه نه درکوله چې د خپل د جیمیل د نامه څخه بل نوم ورته پرېږدي مګر اوس تا ته اجازه درکوي ته څو نومونه ورته جوړ کړي څو چینلونه په یو ایمیل باندې هم جوړ کړي نو په دغه خاطر باندې په دغه ځای کې خپل اصلي معلومات ولیکئ خپل اصلي نوم ولیکئ او خپل تخلص هم دلته ولیکئ کوم چې تاسو په پاسپورت کې دی که یو وخت تاسو ته امنیتي ستونزه پیدا کېږي ګوګل یو لینک راوستی په هغه لینک کې تاسو باید خپل ډاکیومنټ ور واچوئ چې په هغه ډاکیومنټ کې ستاسو دا څه پکار دی ډېر کله پاسپورت پکارېږي چې زما سره هم دغه د کاپي رایټ یو ځای کې ستونزه پیدا سوې وه دوی د پاسپورت غوښتنه وکړه نو دغه له نیکه مرغه زما معلومات برابر وه او زما ویډیو یو بل کس اپلوډ کړی وه هغه یې داسې کړه برته کنټرول کړه نو په دغه خاطر باندې تاسو باید دغه ځای کې ډېر توجه وکړئ او خپل اصلي معلومات دلته واچوئ په بل قدم کې ستاسو دپاره مهمه همدا ده چې کوم تاریخ دی چې تاسو په پاسپورت کې دی هماغه تاریخ دلته هم ولیکئ ځکه چې کله هم په پاسپورت کې ستاسو نوم او د تخلص وسو دلته تاریخ د تولد چې دی د زیږیدنې تاریخ چې دی دا ډېر مهمه دی او دا هغه څه چې تاسو په پاسپورت کې دی هغه هغلته ولیکئ او دلته دا د میل خبره هم په پاسپورت کې لیکل شوې ده ښځه او نر دا هم په صحیح ډول باندې انتخاب کې بعضې خلک په همدې باندې نه پوهېږي ځینې ګډوډ کېږي نو دا موضوعات باندې ډېر توجه وکړئ چې کله هم ستاسو یو وخت اکاونټ مخ ته ځي ستاسو اکاونټ یو ښه نهایي ځای ته رسېږي تاسو به په هغه وخت کې ډېر ښه معلومات هم ولرئ د ګوګل په هکله باندې خو ستونزه دا ده چې دا کار ستاسو څخه تېر شوی دی او که بیا بل اکاونټ جوړوئ بیا یې لینکوئ ورسره هغه ډېر مشکلات لري نو دا په ابتدا کې چې اکاونټ جوړوئ دغه موضوعات ته توجه وکړئ چې دا ډېر مهمه موضوعات دي چې دا پر ما باندې راغلي دي او زه ستاسو سره دا شریکوم په بل قدم کې دلته د یوزرنیم خبره ده یوزرنیم چې څه شی هم جوړوئ هغه مهمه نه ده هغه ستاسو خپل خوښه ده او په بل قدم کې د پاسپورت خبره ده
دا پاسپورت چې دی دا زیاتره کسان چې دي نو چې کوي 1 2 3 فلانه څه دا ډېر ضعیفه پاسپورتونه دي په دې ډول پاسپورت مه جوړوئ او پاسپورتونه چې حد اقل باید تر 10 عدده باید کم نه اوسي د مثال په ډول باندې تاسو د ډالر علامه ورکړئ د بریکټونه ورته ورکړئ او دا علامه ورته ورکړئ بیا پکښې کې اولا کې دا مثلا د ډالر علامه ورکړئ بیا یو 2 3 پکښې کې اضافه کړئ یو 2 3 وروسته یو لغات ورد اضافه کوئ او د هغه نه وروسته که اضافه کوي ډاټ کام هم ور اضافه کړه نو داسې یو پاسورډ جوړ کړه دا پاسپورتونه چې دي دا د حقیدو نه دي مګر دغه پاسپورتونه چې یو 2 3 فلانه دا پاسپورتونه ډیر ضعیفه دي زموږ زیاتره هیوادوالو له پاسپورتونه هم چې دي یو څخه تر نه پورې دی دا ډیر خطرناکه پاسورد دی او بعض لادي یو 2 3 خپل نوم نوشته کوي دا خطرناکه پاسوردونه دي هر وخت هم چې پاسپورت جوړوي تر 10 عدده پاسورد کمتره مه جوړوئ او چې په هغه کې هم جوړوئ په هغې کې کرکټرونه ورکړئ په هغه کې سمبولونه ورکړئ په هغه کې نمبرونه ورکړئ په هغه کې الفابیت ورکړئ یعنې قوي پاسورد جوړ کړئ چې دا پاسورد ستاسو دپاره پکارېږي او ستاسو اکاونټ کې یو وار حک شو بیا تر څو چې دا اکاونټ بل سره برابروئ پر وخت یې برابروئ ستاسو څخه ډېر وخت تېر شوی دی ستاسو هغه تقسیم اوقات او هغه ستاسو کاري سیستم له منځه ځي نو د دې دپاره پاسورد قوي پاسورد به جوړ کړئ اوس راورسېدو د ریکوري برخې ته ریکوري برخه کې یو ستونزه دا ده چې زیاتره زموږ هیوادوال د خپل ملګرو خپل دوستانو ایمیلونه پکښې کې داخلوي یو وخت هم چې یو ستونزه ورته پیدا کېږي بیا خبره دا ده چې ګوګل اول حرف او آخر حرف د هغه ایمیل د ریکوري ورته ښیي او د ده سړي په یاد هم نه دي چې دا د کوم مسلمان ایمیل ما ورکړی دی په ریکوري باندې نو دا یوه ستونزه ده چې دلته ورسره مواجه کېږي او بل خبره دا ده چې زیاتره کسانو خپل د ملګرو ایمیلونه په ریکوري کې ورکړي دي او هماغه ملګرو د دوی اکاونټونه هم حک کړي دي بیا د دوی فیسبوکونه هم حک کړي دي نو د ایمیل په ریکوري کې ډېر توجه وکړئ په دغه برخه کې داسې یو کار وکړئ چې تاسو اول کې یو ملګري ایمیل ورکړئ بیا وروسته ولاړ شئ یو بل ایمیل هم په جیمیل کې جوړ کړئ هغه راوړئ دلته ریکوري کوئ او د دې ایمیل بیا په هغه کې ریکوري کوئ چې دواړه اکاونټونه ستونزه وسي که یو وخت ستونزه پیدا کېږي دا ستونزه په خپل حل کړئ بل کس ته مه ورکوئ چې بیا په بلا کې ولیږئ او دا بلاوې پښیماني بیا نه لري هغه وخت په اخره کې اکاونټ جوړ سو دلته دا نهایي سلسله ده اکاونټ جوړیږي اکاونټ چې جوړ سو په بل قدم کې تاسو ته ګوګل خپل رول او قوانین تاسو ته ښیي او د هغه نه وروسته په اخر کې چې ښکته راسئ په دې ځای باندې کلیک کوئ هګري او اکاونټ جوړ سو اکاونټ چې جوړ سو دلته برته راځئ یوټیوب ته او په دې ځای باندې کلیک کوئ ساین ان باندې کلیک کوئ چې کله مو ساین ان باندې کلیک کړه بیا هماغه چې کوم ایمیل چې تاسو جوړ کړی دی هغه ایمیل او پاسورد او وروسته تاسو ځئ اکاونټ ته داخلیږئ بیا په بل قدم کې اوس دا دی د یوټیوب اکاونټ جوړ سو د یوټیوب اکاونټ چې جوړ سو اوس په بل قدم کې موږ باید د یوټیوب چینل جوړ کړو د یوټیوب چینل سره یوټیوب اکاونټ سره موږ دا کولی شو چې د خلکو پر څه باندې کمنټونه ولیکو یا د خلکو ویډیوګانې ځان سره سیو وساتو لایک وکړو دا موضوعات موږ په اکاونټ کې کولی شو او که بیا غواړو چې خپل د فعالیت شروع کړو د ځانه نو په هغه صورت کې بیا موږ باید موږ چینل ولرو نو د چینل جوړول لپاره بیا راځي په هماغه ځای باندې چې ستاسو ایمیل اولی حرف دی چې مثلا کلیوال وسي دلته کا راځي او که دلته اکمات وسي هیچ راځي دغه ځای باندې کلیک کوئ او دلته په کریټ چینل باندې کلیک کوئ کریټ چینل باندې چې مو کلیک کړه بس تاسو ته راځي دا حالت چې دی دا ډېر مهمه ځای دی او ستاسو چې کوم نوم انتخابوئ دلته خپل نوم انتخاب کړئ دلته هنډل نیم چې دی دا لکه د فیسبوک یوزر نیم دی نو تاسو چې کله هم یو سم یوزر نیم ورکړئ دلته راځي مثلا youtube.com/ اوس کلیوال پښتو په دې ډول باندې پښتو دا زما یوزر نیم دی او تاسو هم کوشش وکړئ داسې یوزر نیم وسي چې ډېر وړوکی یوزر نیم وسي او ځکه چې ډېر یوزرونه خو مکمله ختم شوي دي تاسو په بلا یو سم یوزر نسئ پیدا کولی نو د همدې عمله باندې هم چې کله یوزر نیم جوړوئ کوشش وکړئ چې یو ښه یوزر نیم جوړ کړئ او نوم هم په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایم
چې څه رقم نوم انتخاب کړي، ځکه چې دا زموږ زیاتره پښتانه اکاونټونه چې ویني ټیکنیکل فلانې ټیکنیکل فلانې ټیکنیکل فلانې ټیکنیکل فلانې، هغه دغه د هندي یو چینل دی ټیکنیکل ګوروجي، زیاتره ځوانان د هماغه کاپي کوي ټیکنیکل. نو دا نوم چې دی نوم ډیر مهمه دی. د مثال په ډول باندې یو سوال زه د دغو کسان څخه لرم چې کوم اکاونټونه یې جوړ کړي دي فلانې ټیکنیکل. اولا خو یو ساده غریب بیچاره سړی دغه ټیکنیکل نسي لیکلی، او داسې کسان هم شته چې د خپل د اکاونټ نوم یې ټیکنیکل لیکلی دی مګر هغه خپل هم هغه ټیکنیکل نسي لیکلی. داسې نومونه ولیکئ چې هر څوک یې پیدا کړي. زه په بل لیکچر کې تاسو ته د نوم جوړول وایم چې څه رقم نوم تاسو ته انتخاب کړئ، چې حتی په سیري ته هم ووایاست چې فلاني چینل ماته پیدا کړ، تا ته اتومات پیدا یې کړي. ګوګل ته ووایه غږ ورته وکړه مستقیمه ستاسو چینل تا ته پیدا کړي. دا نومونه چې دي ډېر مهمه دي او هغه په بل برخه کې تاسو ته وایم. د مثال په ډول باندې ایمان د چینل نوم نشته چې جوړ کړی دی احمد نیوز. احمد نیوز مې لیکلی دی او دلته یوزرنیم ورکړی دی احمد -ډلې -نیوز. داسې یو صفحه داسې مې ورکړی. که تاسو په داسې یو یوزرنیم پیدا کړو چې په 2 کرکټرو باندې خبره خلاص کړو خو نور الانور، او که پیدا نه شو تاسو باید 3 لغات ته ولاړ شئ خو چې پکښې کې نمبرونه مه راوړئ، 1 2 3 پکښې کې مه راوړئ یا سمبولونه پکښې کې مه راوړئ. دغه زیاتره فقط لغات اوسي. په لغات کې ډېر ښایسته ښکاري او خلک هم بیا توجه ورته کوي. نو دا ډېر مهمه برخه ده. یو یوزرنیم صحیح ډول باندې ځان ته جوړ کړئ او بل هم د نوم صحیح ډول باندې ځان ته انتخاب کړئ. د نوم برخه باندې یو بسته لیکچر دی چې نوم سره کم باید جوړ کړو چې وروسته هر کس وسې کړی هغه پیدا کړي. زیاتره کسان دي اکاونټونه جوړ کړي دي چې خپل هم سرچ کړي، خپل هم نشي پیدا کولی خپل چینل. او دا سو د یوټیوب چینل جوړ سو. دا د اپلوډ برخه ده، هغه د بیل آیکون، هغه نور د ټول موضوعات په نور لیکچرو کې د خیره تاسو ته وایم چې څه رقم تاسو خپل ځان ته برانډینګ برخه جوړه کړئ. تاسو مثلا تنظیمات یې سره کم دي، دا ټول خبرې راځي. په اخر کې دا یو خبره یادونه کوم، زیاتره کسان په هر ویډیو کې وایي چې څه رقم یوټیوب اکاونټ جوړ کړم. لږ صبر وکړئ، دغه کورس په ختمېدو سره تاسو ټول د یوټیوب ماستران جوړېږئ او په دې باندې یو تحقیقاتي مرکز کار کړی دی په لوړه سطحه کار سره دی. یعنې تاسو دغه رقم کورس په انګلیسي ژبه هم په یوټیوب کې نشئ پیدا کولی، په هېڅ ژبه یې نشئ پیدا کولی او په وړیا ډول خو بیخي نشئ پیدا. دا کورس کې هر څه تاسو ته روښانه کېږي. تر بیا مو